د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو د څارنې شبکه وایي د کانونو د نوي قانون برخه کې د حکومت اقدام عاجلانه او یو اړخیز دی. د دې شبکې مسؤلین وایي د قانون نوی قانون له خلکو او مدني ټولنو سره له سلا مشورې پرته تدوین شوی دی. د شبکې عمومي مرستیال انجینر یاسین بشیر وایي د قانونو د نوي قانون د تدوین بهیر چې د نوموړي پر وینا د قانون د برخې هیڅ متخصص په هغه کې ګډون نه درلود، مستقیما د ولسمشر او دغه کسانو تر څارنې لاندې پر مخ ځي چې ولسمشر ټاکلی دي. دا چاره د اساسي قانون او د خلکو د ګټو سره په ټکر کې بولي. بحث دا ده چې د قانونو په نوي قانون کې داسې څه دي چې د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو د څارنې شبکې غبرګون یې راپارولی دی. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د قانونو پر نوي قانون غږیږو چې پر موضوع باره سره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان رئیس سید اکرام افضلي او د قانونو او پټرولیم وزارت وایان عبدالقدیر مطفي. ستړي مشه مطفي صاحب، د بحث له تاسو څخه پیل کوم. د قانونو په نوي قانون کې داسې څه دي چې بالاخره د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو د څارنې شبکه یو اړخیز بولي؟ ډېر زیات مننه. سلام تاسو ته، ستاسو محترمو لیدونکو ته او ډېر قدرمن ورور افضلي صاحب ته. په دې وروستیو کې په تېرو 18 کلونو کې او له هغې مخکې هم کله چې موږ د سکتور بحث کوو، په دې سکتور کې ډېر بنیادي مشکلات شته دی او دا مشکلات داسې مشکلات نه دي چې موږ ووایو چې په دې کې هغه یو شاهکار وشي او هر څه دې سمدلاسه سم شي. بدون له شکه چې موږ د حقوقي بنسټونو او په خصوص د قانون برخه کې چې د صنعتي استخراجي سکتور کې یو ډېر مهم رول لري او دا په نړۍ کې یو ښه یعنی تعامل دی چې تاسو وګورئ. تجارب دا ښیي چې په هر صنعتي استخراجي سکتور کې قوانین ډېر مشخصه قوانین ځکه دی کې د پانګې اچونې موضوع ده، دی کې د سترو سرمایه ګزاریو د بهرنیو مستقیم پانګه اچونو، د ترڅنګ د داخلي پانګه اچونو د صنعتي استخراجي سکتور خپل د منابعونو د استفادې موضوع مطرح ده. مونږ متاسفانه په تیرو کلونو کې د یو خالیګاه سره مواجه یو د حقوقي بنسټونو سره چې مطلب قانون او پټرولیم وزارت کې حقوقي ظرفیت چې باید موجود وي او د هغې په بنیاد باندې تړونونه امضا شي، دا متاسفانه نه امضا شوي او دې کې ستر مشکل دی. اما په دې وروستیو کې درې برخو باندې قانون او پټرولیم وزارت مشخصه توګه باندې کار پیل کړ. لومړی زموږ کار اصلاحاتي برنامه و چې باید په دې سکتور کې اصلاحات راشي. ښه، دا اصلاحات په کومو برخو کې راشي، څه ډول اصلاحات په دې معنی به بیا وروسته خبرې وکړو. دوهمه برخه چې ده هغه تګلاره ده او هغه د حکومت ستراتیژي ده د سکتور په مقابل کې، یعنی د ملي وحدت حکومت لیدلوری دی د سکتور ته، لومړیتوبونه دي. دریمه مسله چې ډیره حیاتي ده هغه حقوقي مسله ده. په قانون د معدن کې چې موږ په 2014 کې کوم قانون لرو او د هغې نه مخکې کوم قوانین لرو یا کوم مقررې لرو او یا کوم میکانیزم چې و، هغې ته په کتلو سره موږ ډېر زیات مشکلاتو سره مخ وو. مثلا په تیرو سترو قراردادونو د طالبۍ پروسو کې که تاسو وګورئ او دقت وکړئ، هغې کې تر ټولو غټه مسله د قانون پټرولیم وزارت لپاره هغه حقوقي اړخونه دي. مثلا د مساینک د پروژې د قرارداد دی، ترڅنګ د مدریا افغان تاجک، د زرکشان او همدغسې د بلخ موضوع، هم دغسې د جبل السراج موضوع، دا ټول چې تاسو تحلیل کړئ، تاسو به آخر د ورځ کې د حقوقي خالیګاو سره مخامخ شئ. اما په دې وروستیو کې قانون وزارت د قوانینو او په خصوص د قانون د معدن د قانون په اړه باندې ځینې اقدامات ترسره کړه. مثلا موږ د مدني ټولنو سره د نړیوالې ټولنې سره تړون سره چې زموږ د ترڅنګ هغه زیدخله سکتورونه ادارات چې دي هغوی سره موږ مشورې پیل کړې چې دې قوانین کې یا دې مقررو کې څه ډول موږ کولی شو. ډېرې مهمې مسلې چې اجتماعي نظارت دی او دوهم مسله زموږ د قراردادونو هغه د ورکړې مالکیت زینف او د تضاد منافع موضوع، د ترڅنګ نور هغه حقوقي مسلې چې څه ډول حل کړو. په دې وروستیو کې موږ متوانیدلو چې یو جامع قانون ولرو. اما خو په بخښنې سره مطفي صاحب چې دغه شبکه وایي د قانون کوم پخوانی قانون چې په 2014 کال کې خپله د ولسمشر لخوا توشیح شوی دی او په هغه قانون کې به نواقص وي، البته ولې په دومره لنډ وخت کې دا بیرته په یو نوي قانون بدلیږي؟ ولې تعدیل نشي چې بالاخره یو نوي قانون لپاره نوي پروسه پیلیږي او هغه پروسه کې مو داسې کسان نه شاملېږي چې هغه د متخصص واوسي؟ ګوري تاسې هلته که د پریس کانفرنس دی هغوی وګورئ، هغه خبرې وګورئ، دوی په خپل ذات کې دا خبرې خپل رد کړي دي. مثلا یو خانه وایي چې قوانینو تشه ده، دوم خانه وایي چې قوانین باید تعدیل شي، دریم خانه وایي چې نه دا نوی قانون ولې.
نو دلته مسله ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د حقوقي سندونو د خالیګاو د ترڅنګ د هغه حقوقي اساساتو د خالیګاو سره مخامخ یو. قانون سکتور یو ډیر تخنیکی او ډیر یو پرظرفیته سکتور دی چې کله په دې کې تاسو د قراردادونو یا د دوه شرکتونو یا هم د حکومت او د شرکتونو ترمنځ د قراردادونو بحث ته لاړ شئ، هلته بیا ځینې مسلې دي چې هغه باید واضح وي. مثلا هغې کې د سرمایه ګزارۍ او د داوطلبۍ پروسو د ترڅنګ د مدیریت موضوع چې ډیر مشخص وي. په همدې اساس باندې ضرورت د دې لیدل کېږي چې په دې قانون کې چې په دې نوي قانون کې د دې کې دغه ځمکني حقایق باید په پام کې ونیول شي. فکر کوم چې پخوانی قانون له اوله تر اخره سم نه و. یو مثال درته وایم، مثلا په 2014 قانون کې د اجتماعي نظارت لپاره مدني ټولنو ته قانوني کوم ارزښت نه دی ورکړل شوی، اما په 2013 دغه اوس قانون چې دی په دې کې اجتماعي نظارت لپاره مدني ټولنو ته په قوانینو کې ځای ورکړل شوی. البته دا چې داسې نور ډېرې مادې دي چې په هغې کې مثلا د مالکیت زینفه موضوع ده چې هیڅ حکومتي چارواکی نشي کولی هغه هغې قانون کې دي، اما په ډیر مشخصه توګه معنی نه دي. ځینې موضوعات پکې شته د داوطلبۍ پروسو کې، ځینې موضوعات پکې شته د قراردادونو کې. دا ټول هغه خو مدني ټولنو سره اصلا هیڅ مشوره نه کیږي، دغه پروسه د تدوین روانه ده. موږ مدني ټولنو سره په دې برخه کې مشورې کړې دي، موږ د دوی نظریات راغستې دي، دوی سره ناست شوي او دوی سره مجلسونه کړي او دا مجلسونه به دوامداري. ګورئ کله چې موږ د قوانینو بحث کوو، قوانین په دې معنا نه دي چې هغه د افرادو د افکارو په بنیاد باندې جوړیږي، هغه د سکتور د سکتور د پراختیا لپاره د سکتور کې چې کوم مشکلات دي. مثلا اکثرا زمونږ د داوطلبۍ او د قرارداد او د ترڅنګ حقوقي مسایل په قانون کې حل کیږي. نو په دې اساس باندې مونږ د مدني ټولنو سره دا شریکو ځکه شریکېږي چې مهمه مسله دا ده چې دا د یو سکتور لپاره قوانین جوړیږي او سکتور تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د پانګه اچونې د وسایلو د ټکنالوژي او د دې پرمختګونو سره مننه. په دې اساس باندې ضرورت د دې لیکيږي چې باید قوانین واضح وي او د مشخصه میکانیزم په اساس باندې راګرځم. د تاسو سره متفق افضلي صاحب، تاسو د څارنې د بنسټ په توګه تاسو د څارنې نتیجه څه ده؟ د قانون له پخواني قانون څخه اوس نوی قانون چې د تدوین بهیر روان دی، ویل کېږي چې د مدني ټولنو سره ورباندې سلا مشوره هم نه کېږي او مشخصې کړۍ دي چې دغه قانون یې رامخې ته کړی ده، اوس بالاخره د تصویب په پروسه کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته محترم متفق صاحب ته او درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. مونږ مخکې دی نه چې راشو دې بحث ته چې په دې قانون کې څه ستونزې دي که نه دي یا پخوانی قانون څنګه دی. یو خبره باید وکړو، هغه دا چې باید انصاف خبرو کې باید وي چې هر شی وایو باید مسؤلانه باید وایو، که دا مدني ټولنې که دا حکومتي کار څوک دا خبره باید وي. په دې کې هیڅ شک نشته چې مدني ټولنو سره په دې برخه کې مشوره شوې ده، یا وارنه څو ځلې دا مشوره شوې ده. د نوي قانون په برخه کې د نوي قانون په برخه کې د کانونو د وزارت لخوا جلسې غوښتل شوې دي او کافي وخت دې ته ورکړل شوی دی. دلته څو ستونزې دي. یو خو دا چې زموږ قانون کې ستونزې شته دي، دوم دا چې ډېر وخت یې ونیو چې دا ستونزې موږ حل کړو په قانون کې. نو اصلي خبره دلته ده چې دا ولې دومره وخت یې ونیو چې موږ دا قانون تعدیل کړو. صحیح ده چې مشورې باید وشي، صحیح ده چې قانون باید نهایي شي، اما دا باید داسې نه وي چې څو دغه کال نه زیات وخت کېږي چې په دې باندې بحث روان دی. خو دې کې یوه مسله ځینې قراردادونه د اشاره کوي، لکه د زه راځم هغه ستونزې دی راځم هغه مشخص ستونزې دی راځم. زه اول په دې پروسه کې دلته ستونزه ده، بیا د قانون وزارت لخوا مشوره تر سره کیږي، موږ نظریات ورکوو، یو څه نظریات په دې کې ځای په ځای کیږي چې هغه باید موږ ومنو چې دا کار تر سره شوی دی او د دوی نه باید مننه وکړو. هغه دوه مشخص موارد دي. یو دا چې دغه د شرکتونو اصلي مالکین دي چې په دې برخه کې دغه اضافه والی راغلی په تیر قانون کې، او دا یو ښه ګام دی. دوم د قراردادونو مسله ده چې قراردادونه تر څو نشر نشي هغه مریو الاجرا نه بلل کیږي. دا یو ډیر ښه پرمختګ دی زموږ داسې په قانون کې، یعنی په ډیرو کمو هیوادونو کې داسې شی به شوي چې هغوی دغسې یو شرط ایښي د قانون د قرارداد دپاره چې تر څو نشر نشي هغه مریو الاجرا نه بلل کیږي. دوه درې نور موارد دي چې هغه باید کار پې وشي. خو ستونزه چیرته ده؟ موږ د قانون وزارت نه شکایت لرو، نه ګیله لرو، پوهېږو چې دوی سره موږ په نتیجې رسېږو. آخر ته مشکل دا دی چې د دې وزارت ته کوم اهمیت باید ورکړل شي، دوی ته چې باید کوم هغه رهبري د دې کار ورکړل شي، متاسفانه چې هغه کار نه ترسره کیږي. یو مشاور په وزارت په ریاست جمهوري کې ناست دی چې نه په قانونو خبر دی
او نه هم دی کوم حقوقي هغه لري بیکګراوند لري او پوهه لري. دی راغلی ده د هر څه د ټول هر څه انحصار کړي دي. کانونو وزارت هم نه پرېږدي چې دا قانون دوی نهایي کړي، دا مسوده او بالاخره موږ یو ښه قانون لرو او خپله هم په دې کار باندې نه پوهېږي او ډېر په بد شکل سره د مدني ټولنو سره برخورد کوي. زه نه مخالم ښاغلی اجمل احمدي چې د ولسمشر هغه د مشاور دی، نه پوهېږم دا د کوم جنه رانازل شوی دی. دی عامه کسیزه ټولنه ده چې د ولسمشر لخوا مستقیما صحیح ده. نه خو تاسې دغه یوه برخه بیا باید له پامه ونه غورځوئ چې هغه د کانونو وزارت دی او موږ پخوا د دوی نه ګیلې هم کړي دي، دوی باندې هم انتقادونه هم کړي دي، اما کله چې ښه کار راځي هغه باید موږ باید وستایو او د هغه نه باید ملاتړ وکړو. موږ اوس همدلته راځو چې کله کانونو وزارت یو تخصصي وزارت دی، دغه وزارت ته دا کار پرېښودل شو. دوی تخصصي کسان هم د حقوقي لحاظ نه کسان په دې کې شامل وو، هم د دوی تخصصي کسانو سره د دې ټولو ستونزو چې موږ داسې په قانون کې لرو او سره دې چې دغه خامیانې په قانون کې اوس هم شته په مسوده کې، اما موږ په دې پوهېږو چې قانون وزارت سره موږ نتیجې ته رسېږو ځکه موږ تقریبا یو مشترک ژبه لرو سره چې بل سره پوهېږو. اما یو کس راځي د ولسمشر د مشاور په توګه باندې د ده دغه حقوقي مسؤلیت شی ده په دې ټوله پروسه کې. دی نه مسؤلیت لري دلته، نه دی صلاحیت لري په دې کار کې دلته چې دی مداخله کوي او د دغه ډېر یو غربي برخورد دی، ډېر یو غیر انساني برخورد د ټولو سره. دی کله که تاسو اجازه راکړئ چې زه د بهیر تاسو ته وایم چې د قصه د کوم ځای نه راپورته شوې ده. موږ سره په جلسه کې کینی، په جلسه کې وایي چې زه تاسو سره خبرې نه کوم، نو موږ ورته وایو چې ولې دې راغوښتي نو چې بیا خبرې را سره نه کوې. بیا راته وایي چې زموږ دا نظر ده که تاسو یې منئ ویې منئ که نه یې منئ مې منئ. نو دا خو د خپله د کس دغه ویل کېږي چې ام بی اے کړی ده، یعنې بزنس کې د تجارت کې کار کړی ده. نو ته نه په قانونو خبرې، نه ته په حقوقي مسایلو خبرې، نه ته عامه پوهه لرې دغه پبلک پالیسي باندې د سر خلاص ده. نو ته په کوم اساس راځې کېنې د قانون په قانون باندې خبرې کوې، د قانون په قانون باندې ته خبرې کوې، په نورو قوانینو باندې یعنې موږ ته کله کله دا شک پیدا شي چې آیا دغه سړی واقعا د افغانستان د خلکو استازی دی هلته، د خلکو د ګټو دپاره ناست دی، که دا د شرکتونو د ګټې دپاره هلته ناست دی، دا د شرکتونو دپاره د غلا او د چور دپاره زمینه سازي کوي. زه تاسو ته یو مثال درکوم. د مونږ یو پیشنهاد دوی ته دا و چې تاسې دغه څومره عواید چې موږ تاسې د سکتور نه لرو دې لپاره تاسې یو مشخص اکاونټ باید جوړ کړئ، یو حساب جوړ کړئ ورته چې څومره عواید د موږ تاسې دغه مشخص اکاونټ ته راځي، همدغه ته به راځي، دا به نشریږي، خلک به یې ګوري. دوی ویل چې موږ یو حساب لرو چې ټول عواید همغه حساب ته راشي. موږ ویل چې په دې کې مشکل نشته، یو حساب دی همغه د حکومت هغه یو حساب چې ده په هغه کې تاسې یو سب اکاونټ جوړ کړئ، یو فرعي اکاونټ جوړ کړئ، تر څو چې دغه څومره عواید راځي همدغه اکاونټ ته دې راشي او دې اکاونټ نه د اتومات هغه عمومي اکاونټ ته لاړ شي، د غلا هغه ځای به پکې نه وي. خو ګټه به دا وي چې فرعي اکاونټ ته چې څومره پیسې راځي موږ به دا ټول یو کتلی شو چې د کوم شرکت نه دا پیسې راغلي، څومره پیسې راغلي او د څه شي دپاره دا پیسې راغلي، آیا دا د کرایې پیسې وي، آیا دا د رویالټي پیسې وي، دا د څه شي پیسې وي، چې موږ بیا وګورو چې هر شرکت چې هره پروژه لري د هره پروژې نه څومره پیسې ورکوي او د دې په څنګ کې بیا موږ دا وګورو چې دوی څومره تولید لري. لکه اوس که مس استخراجېږي، یا مثال د خبرې که موږ د طلا او قراردادونه چې لرو، یا مثال د ډبرو د سکرو قراردادونه دي، که دا استخراجېږي موږ باید پوه شو چې څومره استخراج وشو، د هر ټون استخراج په مقابل کې څومره رویالټي موږ ته راکړل شو، او آیا دغه رویالټي دا پیسې ورکړل شوې که ورنه کړل شوې. دغسې یو شفافیت موږ غواړو چې دغسې یو فرعي اکاونټ جوړ شي. داسې یو سیستم نشته. همدا دا لاس ورې موږ دا خبره 100 ورې 1000 ورې دا خبره موږ کړې چې وزارت د معدن، د قانون وزارت او وزارت د مالیې موږ ته ارقام چې راکوي په دې ارقامو کې تفاوت ده. وزارت د مالیې یو رقم راکوي او قانون وزارت بل رقم ته ارقام راکوي. دا ارقام سره سر نه خوري. حتی یعنې که په دې کچه باندې وي چې دوی ارقام سره سر نه خوري، نو تاسو سوچ وکړئ چې د موږ څومره کوی شو چې د پروژو نه موږ داسې سمه څارنه وکړو او دا وګورو چې واقعا هره پروژه څومره تولید لري، څومره عاید لري او آیا هغومره پیسې تحویل کړي که نه. نو دغسې یو سیستم نه ایجادول او د دې په مقابل کې دغسې سپینسترګي کول او هیڅ ځواب نه ویل، موږ ورته ویل تاسو بدیل راته ووایئ، دا مه کوئ، دا موږ چې کوم شی وایو دا مه کوئ، دې بدیل راته وښایئ. وایي بدیل موږ نه لرو، موږ بیا په اخره کې تاسو ته وښیو چې موږ څه کوو. اصلي ستونزه همدلته ده او فکر کوم چې باید بحث په همدې باندې باید اتکا وکړي. تاسو سره راګرځم متفي صاحب، د شبکې دغه مسله او د افضل صاحب په خبرو کې مشترک ټکی دا ده چې پارک یو مشخصه کړۍ شته ده چې د کاني سکتور انحصار کړی دی د قانون په برخه کې او د مدني ټولنو سره د برخورد او دغه سره د سلا مشورې برخه کې چې حتی متخصص نه دی په دې برخه کې. تاسو ځواب څه دی؟ زه په دې وروستیو کې دا یو مسله ډېره مطرح د بحث ده چې کله موږ د سکتور خبره کوو باید موږ د ادارې خبره وکړو.
قانون پټرولیم وزارت هغه حقوقي ارزښت په کتلو سره، قانون پټرولیم وزارت هغه تخصص ته په کتلو سره او دې ترڅنګ د دې سکتور هغه اهمیت ته په کتلو سره مونږ هم غواړو چې مسله اداره سازه مسله وي او د ادارې هغه واک او صلاحیت او د ترڅنګ د ادارې هغه کوم فنکشنز چې دي هغه په مشخصه توګه واضح وي، معلومه وي او یو مشخص ادرس په بنیاد باندې مونږ بحث وکړو. دلته دا مسله باید واضح شي چې د ادارې مسؤلیتونه د قوانینو په مقابل کې، د صنایع استخراجي سکتور په مقابل کې او د ترڅنګ د دې سکتور د مؤثر استفادې په مقابل کې مشخصه ده. تګلاره، اصلاحاتي برنامه او قوانین مونږ بدون لشکه چې په سکتور کې تر لاس لاندې نیولي دي او مونږ پکې ډېر پرمختګونه هم درلودل. اما دوی چې کومه مسله یادوي دا بیا هماغه مرتبط ده د ادارې پورې چې زمونږ اداره یا من حیث یو مسؤل ادارې چې په صنایع استخراجي سکتور کې ده منو چې ځینې مشکلات شته دی، ځینې ستونزې شته دی. دا مسلې نه یوازې په قوانینو کې بلکې موږ مشکلات په ایلیګل مایننګ یا غیر قانوني کیندنو کې هم دغسې مسلې لرو. د سکتور په مقابل کې مافیا شته، د سکتور په مقابل کې هغه چارواکي شته دی چې هغوی په موقفونو کې دي اما هڅه کوي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. همداسې موږ مشکلات لرو پارلمان سره، ځکه ځینې غړي مستقیما په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي او دوی ترڅنګ دغه د اصلاحاتو مخه نیسي. نو دا ټولې مسلې بیا هم راځي په اداره باندې. د هر کې 4-5 کس دي چې د قانونو د برخې قراردادونو د عقد او د فسخ په برخه کې دغه مسله انحصار کړي. کچېرې یو قرارداد عقد کیږي یا امضا کیږي او یا یو فسخ کیږي، هغه دغه صلاحیت ده. ګوري مسله همدا ده چې مونږ کچېرې په قوانینو، کچېرې د ادارې او کچېرې د انسټیټیوټ خبره کوو، نو دا ټولې مسلې باید واضح شي. تر اوسه پورې مونږ دا ډول احساس نه کوو چې داسې یو مسله د موجوده وي چې مطلب زمونږ د قانون په مقابل کې یا د دې څنګه داسې یو ډومینیشن د رامنځته شوی. البته چې مشکلات لرو، مشکلات په دې معنی چې مونږ ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د سکتور کې چې کله مونږ بحث کوو دا د یو معضلې په توګه باندې د 50 او 60 کلونو معضلې دي په دې کې چې دا یو سکتور دی چې د دې سره هغه برخورد چې باید شوی وي هغه برخورد نه کیږي او نه هم د اصلاحاتو هغه پروسه پرېښودل کیږي چې هغه اصلاحاتو خواته مونږ لاړ شو یا د ادارې خواته لاړ شو. ځکه افراد مهم نه دي. کله چې تاسو افراد باندې بحث کوئ فرد کېدای شي سبا ته لاړ شي، اما ادارې پاتې کیږي او اداره باید مشخصه توګه باندې د یو قوانینو درلودونکي اداره باید مطلوب نتایج ولري. نو په دې اساس باندې مونږ اوس مهال چې دغه اصلاحاتي برنامه او تګلاره او د ترڅنګ د قوانینو برخه کې چې کوم مونږ ورو په دې برخه کې مونږ د پرمختګ په حال کې. خو یو شی چې مشخصا د کمیټې د شبکې اشاره کړې هغه د مالګې د غور د مالګې د کان کوم قرارداد شوی دی په کې وای د لیتیم شتون هم هرات کې تاسو یادوي د غور اصلا غور راغلی دی. نو وای هلته دغه قرارداد یو جانبه لاسلیک شوی دی. تر اوسه پورې من قرارداد نه دی لاسلیک کړی. په دې وروستیو کې ځینې اجتماعي رسنیو کې د افواد خپرېږي چې قرارداد امضا شوی. تر اوسه پورې هیڅ یو قرارداد امضا شوی نه دی او هر هغه قرارداد چې امضا کېږي لکه څنګه چې افضلي صاحب ورته اشاره وکړه هغه باید د ولس سره، مدني ټولنو سره، د رسنیو سره شریک شي چې له چا سره قرارداد امضا شو، په کوم بنیاد باندې امضا شو، ولې امضا کېږي. دا ټولې هغه مسلې دي چې د یو مسؤله ارګان په حیث باندې قانون پټرولیم وزارت دې مسلې ته متوجه دی. اما مسله په مشخصه توګه اوس مهال زموږ د قوانینو دا قوانین چې کوم زموږ لپاره لازمه دي چې په دې برخو کې زموږ مشکلات حل کړي. مثلا دغه تاسو اوس ځینې مسلې دغه سب یا هغه نورې برخې د مشکلاتو چې یادوي دا ټول مرتبط دي د قوانینو پورې. کله چې تاسو یو واضحه قوانین، یو واضحه پلیټفارم، یو واضحه تګلاره، یو واضحه اصلاحاتي برنامه او یو واضحه سیستم ولرئ په دې برخو کې تاسو دغه کوچني مشکلات خود به خود حل کیږي. د قرارداد موضوع حل کیږي، د داوطلبۍ پروسو موضوع حل کیږي، د نظارت موضوع حل کیږي، د اکاونټ چې دوی ورته یادونه وکړه مثلا چې مونږ باید عواید په مشخصه توګه معلومه کړو. دا واقعیت دی چې باید مونږ پوه شو چې زموږ عواید له کومو سرچینو نه دي، څومره دي، کومو برخو قراردادونه وشول، چا سره وشول، په کوم بنیاد باندې وشول. دا ټول هغه پروسې چې په قوانینو کې شوی ده. یعنی هدف دا دی چې په مجموع کې زموږ تګلاره، قوانین او اصلاحاتي برنامه دا درې واړه د دې مشکلاتو ته د حل. البته چې په دې کې مونږ دا نشو ویلی چې سکتور په دې حالاتو کې هم پرفیکټ شي. ځکه ما تاسو ته یادونه وکړه چې سکتور د ډېر سترو چیلنجونو ننګونو سره مخ دی د حل لپاره راګرځم تاسو او د مشارکت په بنیاد باندې باید دا حل شي. کم لرو
افضلي صاحب وایي په ار کې یوه مشخصه کړۍ هلته شته ده چې هغه د قانونو د قراردادونو انحصار کړی ده. کله چې قانونو قراردادونه انحصار وي د هغوی فسخ او د هغوی د عقد یا د هغوی د امضا صلاحیت یوازې د یوې مشخصې کړۍ سره واوسي او هغه هم په ار کې د فساد څومره امکان شته؟ دا اوس خو داسې په پام کې نیول شوی چې د اقتصادي شورا چې د اقتصادي عالي شورا هغه په دې اړه باندې تصمیم نیسي. ستونزه دلته دا ده چې سیاسیون کله په شوراګانو کې یو ځای کېږي او دوی تصامیم نیسي نو دوی خامخا بیا تصامیم بیا سیاسي بڼه بلري. دا اوس تاسو ته زه یو مثال درکوم. دا اوس چې خبرې کېږي او زمینه سازي کېږي ابرز د قانون وزیر هم په دې هکله باندې یو څه یادونه یې وکړه او داسې د ذهنیت سازي کوښښ روان دی چې د حکومت پخوانی وزیر او دا اوس چې څو موده مخکې استعفا ورکړه د ښار جوړونې وزیر ښاغلی نادري هغوی ته قرارداد ورکول کېږي. حالان دا چې موږ پوهېږو چې هغوی د ولسمشر سیاسي ملاتړ لري او ورسره دوی د هغوی ملاتړ کوي هغوی د دوی ملاتړ کوي او یو ټیم کې دي سره. اوس دوی ته یو قرارداد ورکول کېږي یو بلکې دوه قرارداد په پام کې دي چې ورته ورکړی شي. د بدخشان سره زر دي او همدغه راز بلخاب او دغسې نور دوی په پام کې لري چې قراردادونه ورته ورکړي. نو دغسې قرارداد ورکول اصل کې مشکل هم دلته ده چې د سیاسیونو له خوا نه دا تصمیم نیول کېږي. دا چې اوس واقعا دغه تصمیم باید څنګه ونیول شي دا باید د پام وړ خبره وي او دا باید په قانون کې باید دا ځای په ځای شي چې اصلا مونږ هغه سیاسي خلک چې دلته کله په دې برخه کې د صلاحیت هغه وي مرجع وي او دوی تصمیم نیسي او دوی وایي چې دا قرارداد چاته ورکوو چاته یې نه ورکوو دلته مشکل را جوړېږي. دا چې کړی چېرته ده یوه پوښتنه ډېر لنډه په افضلي صاحب چې وخت کم لرو که دا مسله وڅېړل شي ښه ده چې وایي هڅه دا هم روانه ده چې د افغانستان د ټولو قانونو قراردادونه یوه مشخص هېواد ته ورکړل شي او په دې برخه کې د افغانستان خلک هم د معلوماتو په خلا کې ساتل کېږي او هغوی ته معلومات هم ورکول کېږي چې او دوی حق هم لري چې په دې برخه کې معلومات واخلي چې آیا د افغانستان ټول قانونونه یوه هېواد ته ورکړل شي. ګوره دا خو یو حقایق دي یو افواهات دي کنه. دا حقایق به بیا وروسته واضح شي چې څنګه قصه روانه ده. اما مونږ تل دا خبره کړې ده چې مونږ د قراردادونو خلاف نه یو. مونږ د دې خلاف نه یو چې حتی که یو هېواد ته یې ورکوو دا باید د ملي ګټو پر بنسټ وي. یو وخت همداسې اندېښنه وه چې د امریکا متحده ایالاتو سره دغه څه روانه ده. صحیح ده چې امریکا متحده ایالاتو سره کېږي چې هر چا سره کېږي باید د ملي ګټو پر بنسټ وي او دا خبره باید ډېره واضح وي. دا باید پټه او ګونګه نه وي. دا باید د پردو تر شا نه وي. دا باید د خلکو د ملت په مخ کې دا باید دا فیصلې باید وشي. دوی باید خبر واوسېږي چې که مونږ هر قرارداد ورکوو هر کان ورکوو دا په کومو شرایطو مونږ ورکوو. که د مونږ ملي ګټې پکې خوندي وي هېڅ مشکل نشته چې مونږ یو هېواد ته ورکوو که پنځو هېوادو ته ورکوو. ضرورت دا ده چې مونږ تاسې د دې نه مخکې چې دا قراردادونه ورکوو زمینه دې ته مساعده کوو چې د هر هېواد قراردادي راځي مونږ سره کار کوي د هر هېواد شرکت راځي مونږ سره کار کوي هغه د مونږ نه سوء استفاده ونه شي کوی. فعلي وضعیت کې اوسني وضعیت کې مونږ داسې ستونزه هم دا ده چې مونږ تاسې حقوقي هغه د انتظام هغه کوم شرایط چې د هغه مونږ تاسې نه لرو او هر شرکت چې دلته راځي هغه به سوء استفاده کوي هغه به د مونږ غلا کوي او مونږ به د هغه مخه نشو. اما زه یوه خبره نور هم کوم د حلقې په اړه باندې تر څو پورې چې مونږ تاسې خپلواک بنسټونه جوړ نه کړو لکه مخکې چې مونږ د فساد ضد مبارزې لپاره هم خپلواک بنسټ ویل چې باید سیاسي چلند باید ونه اوسېږي همدغسې په معادنو کې هم مونږ تاسې همدغسې خپلواک بنسټونه باید لرو خپلواک کسان ولرو متخصص کسان ولرو دوی باید تصمیم ونیسي چې قرارداد چاته ورکړو چاته یې ورنکړو. آیا د قرارداد شرایط په پام کې نیول شوي دي که همدا د حل لاره ده چې مونږ تاسې یو مستقله اداره ولرو په هغه کې سیاسیون نه وي په هغه کې ولسمشر نه وي په هغه کې نور وزیران ناست نه وي چې بیا خپله یو بل ته قراردادونه ورکوي یا د کابینې نه وځي او 15 ورځې بعد بیا قرارداد ورته ورکول کېږي. ستاسو په وروستیو خبرو به بحث راټول کړو. مطفي صاحب داسې یو څه شته دي چې مخکې افضلي صاحب اشاره وکړه د پخواني وزیر منصور نادري ته هغه د قانون قرارداد ورکول کېږي چې د ولسمشر سیاسي ملاتړ هم ورسره ده. ګورئ د قراردادونو تړلو لپاره میکانیزم دا دی چې داوطلبۍ پروسې د قانون په اساس باندې د ترڅنګ شورای اقتصادي له لوري منظوریږي او د دې ترڅنګ بیا به ځي کابینې ته یعنې تصمیم په دې معنې نهایي په هغه وخت کې نیول کېږي چې کله هغه قانوني پروسې تکمیل کړي. یو ډېره مهمه مسله چې دوی یادونه وکړه ملي ګټې په واقعیت سره موږ د قانون پټرولیم وزارت د ملي ګټو دا زموږ ملي سرمایه ده د ملي ګټو لپاره هر منصور نادري ته قراردادونه ورکول کېږي. ګورئ شرایط زموږ واضحه دي مالکیت زینه په موضوع واضحه ده د ترڅنګ د قراردادي د داوطلبۍ
طلبۍ پروسې قوانینو کې ورته مشخصه په دې معنی وضاحت شته دی او د هغه قوانینو پروسو تاکیدونو وروسته په تصمیم نیول کېږي. مثلا شورای اقتصادي شته دی، کابینه ده او د ترڅنګ نورې هغه مرجع دي چې په هغې کې به د پروسې داوطلبي پر مخ ځي او د یو میکانیزم په بنیاد باندې به قرار، یعنی هر هغه قرارداد چې ورکول کېږي د هغې قانوني پروسې باید طی شي او وروسته له هغې نه قرارداد. او لکه څنګه چې مخکې افضلي صاحب ورته یادونه وکړه، موږ ضرورت لرو د هیوادونو سره مشارکت ضرورت لرو، د قراردادونو کې سرمایه گذاریو کې. تر ټولو مهم بحث دی کې دا دی چې میکانیزم جوړ شي، نظارت باید تقویه شي. موږ هم همیشه لپاره استقبالو د آزادو بنسټونو چې هغوی نظارت وکړي. مثبت فشار لازمه دی چې هغه باید وارده کړي. نظارت باید یو جانبه نه، هغه باید همجانبه د افغانستان د ملي ګټو په بنیادي قراردادونو باید وڅېړل شي او د ټولو بررسیو په نتیجه کې باید قراردادونه ورکړو تر څو موږ وکولی شو د دې سکتور د مزیت نه برخورداره شو. یو ډېره مهمه مسله زه غواړم اخر کې یاده کړم چې موږ نور ضرورت لرو چې د خپلو منابعو نه استفاده وکړو. همیشه لپاره موږ نشو کېدلی په خارجي مرستو متکي شو. نور موږ ته نه خارجیان پیسې راکوي او نه هم موږ د خارجیانو پیسو ته ضرورت لرو، ځکه موږ خپل منابع لرو او د دې منابعو نه د مؤثر استفادې لپاره په دې وروستیو کې قانون وزارت تګلاره اصلاحاتي برنامه او قوانینو باندې کار پیل کړی. دغه برنامې باید حمایت شي تر څو موږ وکولی شو د انسټیټیوټ یا د ادارې خاوندان شو، تر څو موږ وکولی شو د ادارې له لارې موږ وکولی شو خپلو منابعو نه ګټه واخلو. افراد هیڅکله مطرح د بحث نه دي، افراد به نه سبا به نه او موږ باید په اداراتو په تقویت باندې د اداراتو په پیاوړتیا باندې کار وکړو تر څو موږ وکولی شو یو ښه صنعتي استخراجي سکتور ولرو او مثبت نتیجې. د بعض نتیجې په توګه ستاسو یوه جمله اورو چې وخت خلاص دی. اړتیا دې ته ده چې باید دغه سکتور غیر سیاسي شي، تخصصي شي او په دې سکتور کې واقعا ظرفیتونه چې موږ تاسو لرو هغه نه سم استفاده وشي. داسې یو انتظامي سیستم موږ تاسو رامنځته کړو چې په هغه کې د غلا او د چور او د چالول زمینه مساعده نه وي، بلکې هر څوک هڅه کوي چې دغه سوء استفاده وکړي. هغه باید ملت ته باید واضح شي او هغه باید خپل جزا باید وګوري او دغه یو وضعیت ته رسیدو لپاره یو قوي سیاسي اراده ته موږ اړتیا لرو. ډېره مننه کور مدان چرال په موضوع سره بحث وکړه. ګرانو لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.